د ولسمشر غنی لاسته راوړنې او خدمتونه. السلام علیکم ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. له مطلب له شریکېدو مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. اقتصادي وده په 2014 کې اقتصادي وده 0.6% وه، په 2019 کې 2.15% شو او په 2019 کې 3% اټکل شوې ده. واردات او صادرات په 2015 کې صادرات $514 میلیونه او په 2018 کې 883 میلیونه او په 2019 کې به $1 میلیارډ څخه لوړ شي. د تولیداتو د قاچاق مخنیوی شوی چې د هیواد غالۍ، زعفران، جلغوزي او میوې نړۍ ته اوس د افغانستان په نوم صادریږي. د برېښنا بندونه په 2014 کې د هرات سلما بند او وروستیو کې د دایکنډي سوختک بندونه پرانیستل شول. همداراز د کونړ د ماڼوګۍ بند هم بشپړ شوی. 4 بندونه جوړول عملاً تنکار لاندې دي: د بدخشان د شورابک، د کابل شاه عروس، د هرات د پاشدان او د نیمروز د کمال خان. همداراز د 15 بندونو د ډیزاین، سروې او تخنیکی مطالعې چارې تر کار لاندې دي. د سولې هڅې د ګلبدین حکمتیار سره سوله کول، په کابل پروسې مخالفینو ته د بې شرطه سولې خبر وړاندیز، له طالبانو سره په کوچني اختر کې 3 ورځې وربند کول، د سولې لپاره د کورنۍ، سیمهیزي، اسلامي او نړیوالې اجماع رامنځته کولو هڅې، په کابل کې د 3000 علماو غونډې، د 33 اسلامي هیوادونو د غونډې او د کعبې د امام له لوري د روانې جګړې ناروا او فتنه بلل. د نویو قانونونو جوړېدل له 2015 کال څخه را پدې خوا 390 قوانین تصویب او یا تعدیل شوي. د کابل بانک غلا شوي پیسې نیمې بیرته راګرځول شوي. اوس لوړ رتبه چارواکي محاکمه کیږي. سیستمونه تر ډیره بایومټریک شوي. د ارګ او منبر ترمنځ د واټن له منځه وړل. په 13 کلونو کې په 34 ولایتو کې 313 جماعتونه جوړ شوي. همدا راز 212 جماعتونه او د حاجیانو کمپونه بیا رغول شوي دي. په 2019 کې په 34 ولایتو کې 14 جامع جماعتونه جوړول تر کار لاندې دي. د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش پیل. د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لړۍ پیل شوې. تر اوسه 100,000 کسانو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. ښوونه او روزنه. د کانکور پروسه برېښنایي، بایومټریک او رڼا شوي. د 14 نویو ښوونځیو جوړول تر کار لاندې دي چې تر راتلونکو 2 کلونو به بشپړ شي. روغتیايي مراکزو ته لاسرسی د 13 کلونو په پرتله 80% زیات شوی. په 2018 کې 420 روغتیايي مرکزونه جوړ شوي. اوس 3010 روغتیايي مراکز لرو. که تاسو هم د ولسمشر د دغه لاسته راوړنې څخه خوښ یاست نو لاندې په کمنټ کې مو خپل نظر را سره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښ شوی وي ویډیو د سره لایک کړئ او د نورو دوستانو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.